سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې په باینانس کې $1.5 یا هم $0.50 ترلاسه کړو؟ راځئ په نننۍ لنډه ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې دا ډالر ترلاسه کړو. ملګرو سیمپل به خپل باینانس سره خلاص کړئ. د باینانس په دې لوګو به کلیک وکړئ، په مور سرویس باندې به کلیک وکړئ، په سرچ کې به ورته لرن اینډ ایرن ولیکئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو لږ به منتظر شئ. تاسو ته به دغه ډول صفحه راخلاصه کړي، دا به پورته کش کړئ. دلته لیکلي ویر از ببل BMT ټوکن، دلته به سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړئ. دا پروسه د ټولو لپاره امر شوې ده. کله تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ پوسټ سټارټ کوایزي چې درته وښودله پوه شئ چې تاسو الیجیبل یې دې لپاره. په دې غشي باندې به کلیک وکړئ، پورته به سکرول کړئ، بیا به ښکته راشئ، په سټارټ کویز باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دلته اوس مونږ تاسو ته 10 پوښتنې راوړې وې، د هغې به مونږ جوابونه ورکوو. لومړۍ پوښتنه دا د دې جواب دی، د دې جواب ملګرو دا لومړی دی، دا به سبمیټ کړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دوهمې پوښتنې لومړی جواب دی، دا به هم سبمیټ کړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د درېیمې پوښتنې جواب هم درېیم جواب دی، سبمیټ به کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د څلورمې پوښتنې جواب دوهم جواب دی، سبمیټ به کړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د پنځمې پوښتنې جواب هم دویم جواب دی، نیکسټ وکړئ، سبمیټ باندې به کلیک او مینیج دی. د اوومې پوښتنې جواب هم دا لومړی جواب دی، سبمیټ به کړئ، نیکسټ به کړئ. د اتمې پوښتنې جواب درېیم جواب دی، سبمیټ، نیکسټ. او د نهمې پوښتنې لومړی جواب دی، دا به هم سبمیټ کړئ، نیکسټ کوېشن به کړئ. د لسمې پوښتنې جواب هم لومړی دی، دا به سبمیټ کړئ، په ویو ریزلټ باندې به کلیک وکړئ. په دې سره به ستاسو دا سروې کمپلیټ شي، موږ ته وایس کمپلیټډ راوړوي. بالکل ملګرو تاسو شاته راسئ، بیا هم لرنینګ ایرن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ریوارډ هیسټري ته راشئ. دلته وګورئ ملګرو چې زموږ دا تر پروسیسنګ لاندې دي. ملګرو موږ ته به 48 ساعته وروسته دا ټوکن راکړي. که ویډیو مو خوښ شوي نو شیر یې خامخا